ما ته په مخامخ باندې راشه ما سره کښېنه که هر څه خبرې وي تی ما سره وکړه. السلام علیکم ګرانې مینوالې زه فیضان نورستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو به دا ورپوټې شاندې کلیپ وکتلي او بل کلیپ تاسو دا اوس وګورئ. هېڅ هم نه وایم بس زه به ورته دا ووایم چې بس خدای پاک دې تاله پوهه درکړي بس خدای پاک دې بس تا ته د نیکې هدایت وکړي نو کو ستا ما سره هر څه بدي وي نو بس ته ما ته په مخامخ باندې راشه ما سره کښېنه که هر څه خبرې وي تی ما سره وکړه نو ته زما زور ته ایله بیله. نو دوستانو تاسو د نیلم ګل دا خبرې مو واورېدلې په دې کې چې دی نو نیلم ګل څه خبره کوي چې الله پاک یې وله پوهه ورکړي او زه خو ورته څه ویمه نه خو خیر بیا هم چې دی نو د ده ما سره څه دښمني ده یا چې دی نو څه خبره اتره ده نو دی دې زما مخامخ راشي او زما مخامخ دې خبرو وکړي چې ده ته هم پته ولګي. نو دا خبرې به دوستانو تاسو سوچ کوئ چې نیلم ګل چاته کړي دي. دا خبرې نیلم ګل چې دی نو سپیشل صرف اور صرف مراد ته یې کړي دي او فاطمه ګل ته یې کړي دي. نو تاسو به دا سوچ کوئ. نو دوستانو دا خبرې چې دی نو نیلم ګل کړي دي. نیلم ګل وایي چې زور درکې شته نو ته چې دی نو ځان ته څه وې نو راشه مخامخ ما سره خبره وکړه نو تشي خبرې چې ته چې دی نو ما پسې کې زما په شا خبرې کې او بیا زما په شا ته چې دی نو داسې کارونه کې نو تشه خبره خو خوند نه کوي نو څه ډز ډوز هم ورسره وکړه خبره ده بیا د سونیشي هغه د ته چې دی نو خالي لاس راغلی څه ډز ډوز هم ورسره وکړه څه لاس سپیډ هم ورسره وچلوه نو خوند به وکړي. نو دا خبره چې دی نو د نیلم ګل نو دی چې دی نو په دې ویډیو کې چې کومه خبرې کړي دي اتھنټیک یې کړي دي څه داسې غلط خبرې نه دي کړي نو هغه ما داسې ګپ لګولو نو چې کومه خبره کړې ده صحیح کړې ده نو دا خبره یې کړې ده چې دونه در کې څه زور شته یا ځان ته څه وې نو مخامخ راشه ما سره دا خبرې وکړه نو مخامخ نه راځي او زما چې دی نو په شا باندې ته دا کارونه کوې او داسې خبرې کوې نو دا خو بیا ښه خبره خو نه ده که نه. نو دوستانو تاسو په خپله سوچ وکړئ دا څه ښه خبره ده چې دا چې دی نو شاته داسې خبرې کوي. نو دا زما نوی میسج او پیغام او ما له خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان والسلام.